قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام راګرځوم د نن وروستیو او مهمو خبرونو ته. په سر کې تازه خبر دا دی چې پاکستان له طالبانو غوښتي چې واخان غوڅ کړي او پاکستان ته تر تاجکستان پورې د سړک اجازه ورکړي. د حامد کرزي نږدې کس کریم خرم لیکلي پاکستان په اصرار او په تکرار له ولسمشر کرزي غوښتل څو اجازه ورکړي واخان غوڅ کړي او تاجکستان ته د تجارت لپاره سړک وباسي، خو نوموړي تر پایه ونه منله. خو اوس بیا پاکستان له طالبانو هم یاده غوښتنه کړې. هغه ویلي که دا کار وشي نو دوه ستر توانونه لري. لومړی دا چې د افغانستان ترانزیتي اهمیت کموي او پاتې افغانستان منځوي کوي. دوهم دا چې د هیواد د ټوټه کېدو خطر منځته راوړي او پښتونخوا به هم خپل اقتصادي ارزښت له لاسه ورکړي. د وروستیو کې چې پاکستاني پلاوی کابل ته راغلی و یاده غوښتنه یې کړې، خو معلومه نه ده چې طالبانو منلې او که نه. د بغلان ښار کې سخته جګړه روانه ده. د بغلان ولایت سرچینې وایي چې د ولایت په ودانۍ او امنیه قمندانۍ کې د طالبانو دوو ډلو جګړه کړې ده. د چنګاښ په لومړۍ نیټه د چشت سرچینې وایي چې له 11 بجو راهیسې په پلخمري ښار کې د ولایت د ودانۍ او د بغلان د امنیه قمندانۍ ترمنځ جګړه روانه ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې د سپکو او درنو وسلو غږونه اورېدل کېږي او ډېر شمېر ملکي وګړي د ولایت په ودانۍ کې بند پاتې دي. له بلې خوا یوه سرچینه وایي چې دا جګړه د داعش او طالبانو ترمنځ روانه ده. تر اوسه د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګري ملتونه خوست او پکتیکا کې زلزله ځپلو ته 2000 کورونه جوړوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د خوست او پکتیکا ولایتونو زلزله ځپلو لپاره د 2000 کورونو د بیا جوړولو ژمنه وکړه. د خوست ځایي چارواکي وایي په افغانستان کې د یوناما د دفتر سرپرست مشر او سیاسي مرستیال مارکس پوتزل دغه ژمنه خوست ولایت ته د سفر پر مهال له مسؤلینو او خلکو سره په لیدنه کې کړې ده. سرچینې زیاته کړې دغه لیدنه چې د خوست په ملکي هوایي ډګر کې ترسره شوه. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د خوست ځایي چارواکو د یو شمېر قومي مشرانو ترڅنګ پکې د خوست او پکتیکا ولایتونو د زلزله ځپلو کورنیو ځینو مشرانو هم برخه درلوده. د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما سرپرست او سیاسي مرستیال مارکس پوتزل په دې لیدنه کې د خوست او پکتیکا ولایتونو زلزله ځپلو سره خپله غم شریکي څرګنده کړه او ویل چې د افغان حکومتي چارواکو سره په همغږۍ به د خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې یوناما او په ټوله کې ملګري ملتونه په افغانستان کې یوه مهمه دنده اړمنو خلکو ته د بشري مرستو رسول دي او دوی به تر خپله وسه په دې برخه کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عصري بسونو تګ راتګ پیلېږي. راپورونه وایي چې ټاکل شوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عصري بسونو تګ راتګ پیل شي. د متحده عربي اماراتو د ګلف نیوز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې اړه موافقه کابل ته د پاکستان د جګپوري پلاوي د سفر پر مهال شوې ده. د راپور له مخې د دې بسونو تګ راتګ په د اګست په پای کې د پېښور او جلال آباد او د کوټې او کندهار ښارونو ترمنځ پیل شي. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر محمد صالح احمد فاروقي په مشرۍ پلاوي تېره اونۍ په کابل کې و او په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر مسایلو خبرې وکړې. ناپېژانده وسلوالو ننګرهار کې د یوه خصوصي تلویزیون پخوانی خبریاله ټپي کړې. ننګرهار کې یوې ځایي سرچینې هشت صوب ورځپاڼې ته وویل چې ناپېژانده وسلوالو 2 ورځې وړاندې د ننګرهار سره رود ولسوالۍ اړوند د انعکاس خصوصي تلویزیون پر پخوانی خبریالې سلګۍ احساس برید کړی دی. سرچینه وایي چې وسلوالو غوښتل له نوموړي موبایل وتښتوي، خو نوموړي مقاومت کړی او وسلوالو پرې د ټوپک د کنداغونو ګوزارونه کړي دي. د سرچینې په خبره هغه له برید وروسته بې هوښه شوې چې د سیمې اوسېدونکو روغتون ته وړې ده. د نوموړي پخوانیو همکارانو پر هغې شوی برید تایید کړی او پر اړوندو مسؤلانو یې غږ کړی چې امنیت ټینګ کړي. انعکاس خصوصي تلویزیون په ننګرهار کې خپرونې لرلې چې د پخواني حکومت له پرځېدو مخکې خپلې خپرونې وتړلې. تر اوسه ننګرهار لپاره د طالبانو سیمه ییزو مسؤلانو د یادې پیښې په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. نن د افغانستان بانک 14 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن شنبه د داوطلبۍ له لارې 14 میلیونه امریکایي ډالر د لیلام په بڼه پلوري.
دغه بانک په خپل ټویټر له ټولو سوداګریزو بانکونو د صرافیانو او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې د داوطلبۍ په دې پروسه کې ګډون وکړي. بانک وړاندې لیکلي چې د داوطلبۍ ګټونکي اړ دي څو خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه پورې تصفیه کړي. د افغانستان بانک له دې وړاندې تېره اونۍ هم په 2 پړاوونو کې 40 میلیونه ډالر د لیلام په بڼه پلورلي وه. سره له دې چې د افغانستان بانک د دې کار موخه د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت د خوراکي نفتي او همداراز د سون توکو د بیو ټیټول ښیي، خو د خپاره شویو راپورونو له مخې د افغانستان په لویو بازارونو کې لا هم د خوراکي توکو بیې لوړې دي او دغه پروسې ښکاره اغېز پرې نه دی کړی. د پاکستان د مرستو یوه جوپه اسلام آباد کې افغان سفارت ته وسپارل شوه. پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي چې د پاکستان د مرستې یوه جوپه په اسلام آباد کې افغان سفارت ته سپارل شوې ده. پاکستان کې د افغانستان سفارت جمعه د چنګاښ پر 21 په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان سیلاب ځپلو سره د مرستې په موخه د پاکستان د مرستې یوه بله جوپه په اسلام آباد کې افغان سفارت ته سپارل شوې ده. نوموړي سفارت زیاته کړې ده چې تمه دا ده چې مرستې د الوتکې له لارې کابل ته ولېږدوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د دغه وزارت د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو افغانستان کې سیلاب ځپلو سره د مرستو د سپارلو پروګرام کې ګډون کړی و. یاد وزارت د بلاول بوټو له قوله لیکلي چې نوموړي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي اړیکو پر نږدېوالي ټینګار کړی دی. له دې وړاندې امریکا، روسیې، هند، پاکستان، بنګلادیش، ایران، قطر، تایوان او ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو د قربانیانو له کورنیو سره مرسته کړې ده. او وروستی خبر دا چې یوناما وایي د ښوونځیو پرانیستلو په اړه اسلامي امارت سره خبرې روانې دي. د اسلامي امارت له لوري د نجونو د منځنیو او لیسو نه پرانیستنې ګڼ نړیوال غبرګونونه راپارولي او ځینو ژر تر ژره د دې ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشرې له تلونیو سره په تازه مرکه کې ویلي چې دوی له اسلامي امارت سره په اړیکه کې دي څو د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د یوناما دغه چارواکي د نجونو د ښوونځیو تړل د هېواد د پرمختګ په وړاندې خنډ ګڼي او وایي چې د نجونو د ښوونځیو تړل به د هېواد په اقتصاد او پرمختګ ناوړه اغېز وکړي. نوموړي د ټولنې په پرمختګ کې د ښځو نقش مهم ګڼلی او زیاتوي چې له ټولنې د نجونو او ښځو ګوښه کول به د افغانستان پر راتلونکي ناوړه اغېز وکړي. نن په هېواد کې د نجونو پر مخ د متوسطو او لیسو د تړل کېدو 309 ورځې پوره شوې او میلیونونه زده کوونکي نشي کولای چې ښوونځیو ته لاړې شي. د اسلامي امارت له لوري د نجونو د منځنیو او لیسو نه پرانیستنې ګڼ نړیوال غبرګونونه راپارولي او له افغان ولس سربېره نړیوالې ټولنې تل د نجونو د پاتې ښوونځیو د پرانیستنې غوښتنه کړې ده. قدرمنو لیدونکو، دا د نن ورځې تر دې مهاله تازه، مهم، دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا نورو خبرونو او راپورونو چې ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم، په لوی الله مو سپارم. د الله